الله ذوالجلال چې دا څومره انسانان پیدا کړي دي او دا پیریانې پیدا کړي دي او دا کائنات ځمکه اسمانونه د دې ټولو دپاره یو خاص ورځ مقرر کړې ده چې په هغه ورځ به دا ټول تس نس شي او دا به ختم شي. اسمانونه به دړې وړې شي، ځمکه به ټوټې ټوټې شي، غرونه به والوځي، داسې لکه د مالوچو د پاغوندو په شانتې. څومره انسانان چې هغه وخت کې جمع دي ټول انسانان به مړه شي او چې کوم مخکې په قبرونو کې مړه پراته دي هغه هم شو. دا ټول انسانان، پیریان، فرشتې، حتی هغه فرشته چې کوم د شپېلې په والو مقرر دی حضرت اسرافیل علیه السلام، هغه نه به مسالاره شي، صرف یو د الله ذات به باقي پاتې شي. د الله د ذات نه ما سوا به اسم نی. بیا به یو ورځ داسې راشي اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. اسرافیل علیه السلام به شپېلې ووایي او چې څومره جاندار مخلوق مړ شوی دی دا ټول به واپس جمع دي شي، انسانان به هم جمع دي شي، یو میدان ته به رامنډې وایي، پیریان به هم جمع دي شي، فرشتې به هم جمع دي شي، تر دې حده پورې چې دا کوم حیوانات دي، خره او سپي او دا ځناور، دې ټولو کې به سا راشي، ټول به د الله په حکم یو عظیم میدان ته چې میدان د حشر ویل کېږي هغې ته به راجمع دي شي. نو ډېرو خلکو به په دې اعتراض کو چې یاره دا خلک دا به څنګه جمع دي کېږي؟ یو انسان چې مړ شي دی به واپس څنګه جمع دي کېږي؟ د مکې قریشو به هم د نبي علیه السلام نه دا تپوس کو اذا متنا وکنا ترابا، مونږ به مړه شو، مونږ به خاورې شو، مونږ به واپس جمع دي کېږو؟ مونږ به چوري چوري شو، مونږ به ریزه ریزه شو، زمونږ ډوکې به ختم شي، بیا به څنګه واپس جمع دي کېږو؟ دا خو د عقل نه ډېره زیاته لرې ده، عقل خو دا خبره نه علي. دا نبی علیہ السلام ته هم د پیغمبر علیہ السلام زمانه کې هم د ابراهیم علیہ السلام دور کې هم د مختلفو پیغمبرانو په زمانو کې به کافرانو او مشرکانو هم دا سوال کو چې مونږ به څنګه واپس جمع دي کېږو چې ټوټې ټوټې شو؟ مونږ وایو چې د الله عظیم قادر ذات دی، کم ذات چې دا انسان د نش نشته کړی دی، اسم نو مونږ الله پیدا کړو، اسم نو د اسمان الله پیدا کړ، اسم نو د انور او سپومې ستوري او غرونه الله پیدا کړل، نو که دا فنا کی نو الله په دې قادر دی چې دا واپس هم بیا هم پیدا کول او جوړولی شي. یو زمانه کې کله چې قوم د الله نه باغیان شي نو الله پې عذاب را لېږي، خو عامه خبره ده. نو یو زمانه کې د بیت المقدس خلق هغې بغاوت کړی و، د الله نه لرې شوي، فسق و فجور او غلا او ډاکې او ناروا او بربنډتوب دا زیات شوی و. نو بیا پې الله یو بادشاه راولېږو، بخت نصر ورته وایي، ډېر جابر بادشاه و، هغه پې حمله وکړه، او چې حمله پې وکړه نو چې څومره ځوانان و د مسلمانانو هغه ټول مړه کړل د سیل مې، او چې کم بوډاګانو یا ماشومانو یا ښځې وې هغې ټولې بوتلې سې جیل کې واچول، چا باندې خپل خدمتونه کول، مریان یې جوړ کړل، پچې پټي کرل، پچې ځمکې یې سنبالولې، په چا باندې خپل کار او بیګار کو. او چې کم کلی و د بیت المقدس مکمل هغه آبادۍ یې هم لوټې لوټې کړئ، ټول چتونه پرېوتل، دیوالونه یې وغورځول. هغه یو ډېر جابر او ډېر ظالم بادشاه و، او دا یو الله سزا ورکوي نو هر وخت کې کلی تباه کو، دی ټول بوتلل، او چې څه وس رسېده بس وجلې، او بیا هم په زرګونو خلک ماشومان او بوډاګان او ښځې دی بوتلل او په جیلونو کې واچول او غلامان او مریان یې کړل. په دې کسانو کې چې دا کم د بوتلل ځان سره، نو په دې کې یو کس و چې د هغه نه وروسته رب العالمین پیغمبر جوړ کړ، حضرت عزیر علیه السلام، یو پکې دی هم. بیا وروسته پرېښودل، خوش یې کړل، اجازت یې وله ورکړه د جیلونو نه دا ټول وباسئ.
خو یاره ګورې یو شرط بی چې کوم کسان جیل کې دي دا به مونږ خوشي کو خو زمونږ خدمت به کوي ښځې به یې زمونږ ویندې وي او سړي چې دا که ملکان ځوانان شو دا به زمونږ غلاماني زمونږ خدمت به کوي مونږ له پټو کې کار به کوي مونږ له څاروي به سره نوکران او چاکران به مې واقعي د بادشاه زور و دا مجبوره دا حضرت عزیر علیه السلام یو ځل د وادم کړی دی بچی هم شوی دی دی یو ځل په یو خر باندې سور دی خپله کونټه یې ورسره ده او ځان سره د انګورو نه اوبه ایستي دي د هغې شربت ورسره دی یو اونه د هغې نه انځر را شکولي دي خشته تازه مزیدار او ورسره دي د دې بیت المقدس پر یې خوا تېرېده رب العالمین دته دا اطلاع وکړله دا ورته والله وحی وکړله چې یو ورځ به داسې راځي چې دا کلې به زه په تا باندې آبادوم دا به آباده و دې کې به خلق اوسو ته به هغوی ته د الله د دین دعوت ورکې د چې کلي ته مخامخ ودرېده خو لوی کلی و لوی ښاریه وه په هغه زمانه کې یو کور نو سل کوره نو شل کوره نو او په سونو کورونه چې وی کتل چې دا کور خو ټول کندرات دي او چې وی کتل هغې کې د انسانانو هډوکې پراته دي زاړه کپړې پکې پرتې دي پنډۍ پکې پرتې دي دا چوره چوره پکې د انسانانو هډوکې پراته دي نو دی وایي چې رب انا یحیي هذه الله بعد موتها پروردګاره دا کلی خو تباه شوی دی اوس دا آبادي چې کېږي انسان به راځي دا انسانان دا آبادي خو اسانه خبره ده خو پروردګاره دا کلي به څنګه آبادېږي دې له به خلک د کمې راځي او دا آبادي او چتونه به څنګه آبادېږي او چې د انسانانو د کپرو ته او د پنډو ته د هغې د جوسې ته وکتل نو دا سوچ راغی پړه کې چې دا خلک به الله څنګه جمدي کېږي کلي خو په خلکو آبادي الله دا خلق بم ته قیامت پر جمع دی کې څنګه دا کلی په خلکو آباد دی او دا کلی به ته آباد دی نور خلق براولي پروردګار چې دا کمړي دا خو هم ته د قیامت په ورځ را جمع دی کې دا بوسي دا ډوکی دا به څنګه جمع دی کېږي شک نو د الله په قدرت کې شک نو اس تعجب او کله تعجب نه وای ان یحیی الله هذه بعد یحیی هذه الله بعد موتها پروردګار دا خلق به د قیامت پر اتزان ته ودرې لکه دام ستا قدرت چې دلته به نور خلق راولي دا کلي به په عباد کې چې دا کمړي دا خو هم د قیامت پر ذات ته ودرې دا به څنګه هم نه کېږي رستا خو ډېر لوی قدرت دی او ډېر لوی تعجب یې وکړه د شک خبره نه ده حضرت ابراهیم علیه السلام په یو موقع کې داسې ویلي ابراهیم علیه السلام هم الله ته ویلو چې رب ارني کیف تحیی الموتى دا لکه یو سوچ راشي لکه یو سړی وي او د هغه مخکې د مکې مکرمې ذکر کېږي د ته پته ده چې مکه مکرمه شته دی یو خشته ښار دی بیت الله دی پکې د نبي علیه السلام د پیدایش کلی دی لکه یې وسوسه راچي الله چې دا کلی به څنګه دا به زه دا چې شته که نشته یاره نو دا نه وایي چې د شک نه په دې کلي کې چې دا کلی نشته دا یو تعجب له راشي چې یاره افسوس دا دی که دا ما ولیدې چې یاره که ما ولیدې هلکې تمنا ورمان راشي نو چې یو شی چا نه لیدلی نو جدا یقیني او چې کله وویني نو هغه بیا هغه یقین هغه خپل محکموالي ته زمونږ د طالبانو ته حق الیقین او عین الیقین دغه مراتب وي هغې ته بیا د هغه علم ورسېږي نو ابراهیم علیه السلام هم وایي رب اریني کیف تحیی الموتى پروردګاره ته لږ ما ته وښایه دا مړي به څه جمع دي کې شک مې نشته قال اولم تؤمن ولې ستا په دې یقین نشته الله ورته د مړو په جمع دي کولو د یقین نشته الله ورته بلا ولې نه الله خو پیغمبر یم د پیغمبر یقین خو د قوم نه ډېر مضبوطي بلا ولې نه الله یقین خو مې شته ولکن لیطمئن قلبي که په سترګو مې ولیدل نو یو پوټی به مې د زړه اطمینان نور هم زیات شي په سترګو خو راته الله وښایه یقین خو د ما شته الله ورته فرمایي قال فخذ اربعه من الطير څلور مارغان ځان سره واله فصرهن الیک څلور مارغان واخله کم چې ستا خوښي
ځان سره عادي که بله دی که لکه خلک کمتره ساتي خارو ساتي او چې اواز ورته وکړي نو راشي وله لاسونه ورته وپړقوي وله راشي او بیا دا څلور واړه مارغان ذبحه کا حلالې کا او دا وزرې او بڼې او غوښې او وینې ټول قیمه قیمه کا یو ځای او بیا چې ستا په د علاقه کې څومره د عراق په علاقه کې غرونه دي لږه لږه قیمه راواله او د یو غر په سر باندې کېده تا ته ښیمه چې د جمدي کول کولی شم که نه شم کولی ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا لږه لږ راواله او په یو غر باندې پوټې پوټې قیمه کېده ثم ادعوهن یأتینک سعیا بیا خو تا آواز وکړه پته به ولګي چې جمدي کېږي که نه ابراهیم علیه السلام هغه مارغان راونیول څلور سرونه یې ترې پرې کړل ذبح یې کړل او بیا هغه سرونه او د هغې اندامونه او بڼې او وزرې ټول یې په ټوکیاو ټکول په چاړې واړه واړه کړل قیمه یې جوړه کړه هر څه یې ګډ کړل سرمن او کولمې او وینې هر څه او د الله حکم و لږ یو څه په یو غر باندې څه په بل غر څه په بل غر څه په بل غر څه په بل غر هغه یې کېښودل سرونه یې ځان سره دقسې ونیول سرونه ځان سره ونیسه ښه سرونه کېده سرونه یې ځان سره څلور واړه کېښودل او زه آواز ورته وکړه آواز یې وکړه دې مرغۍ له دې خپل وجود راشي دې له دې راشي دې له دې راشي دې له دې راشي یو قطره به د یو غر نه راتله بله به د بل غر نه راتله بله به د بل غر نه راتله هر یو مرغۍ خپلې قطرې راتلې او خپل سر پورې او پیوس کېدلې څلور واړه مرغۍ واپس جوړې شوې سا پکې راله خپل اوازونه وکړل اوس کولی شم که نه شم کولی بېشک الله قادر مطلق بادشاه دی که مونږ خو اوس خو زمونږ دا شکل شته زه اکثر دا خبره طالبانو ته کوم ویم د نیست نه مونږ د نشوالي نه الله مونږ راوستو نم شکل و نم پوزه وه نم سترګې وې نم غوږونه و نم لاسونه و نم خپې وې اسم نو رب العالمین د الله نوی یو شکل راکه او د هغې نه مونږ پیدا کړو او د داسې څیز نه رب العالمین مونږ پیدا کړو چې هغه هم د انسان په وهم او په ګمان او په خیال کې هم نه تېرېږي کټ چې سړی جوړوي د لرګي نه جوړوي نو تر اخره پورې لرګي پکې کټ دی د لرګي نو لرګي ورته وایي کیروان کې نو همغه لرګي ته واپس جوړېږي جومات که سړی جوړوي دیوال جوړوي د خښتو دی او سیمټو دی جوړوي نو که ته په دغه باندې ووایې په سټکو باندې نو همغه خښتې به تې جوړي همغه سیمټ به تې جدا شي بل شي ته خو نه جوړېږي انسان چې د کوم شي نه جوړ دی که د انسان ته دړې وړې کړي همغه شی ته واپس جوړېدی شي الله داسې څیز نه انسان جوړ که تا ته ښایي اوس که غوښې راغشتې وې هډوکي راغشتې وې ویښتې راغشتې وې لکه مونږ چې کټ جوړو او د هغې نه انسان جوړ شوی وې نو بیا به لږ یو دغه و چې خو دا څیزونه یو ځای کړل د کټ څلور بازوګانو څلور پیو ټکې وال دا هډوکي او غوښې را یو ځای کړو جوړ شو تی نه الله داسې هم نه دی کړی انسان یې داسې نه دی جوړ کړی یو داسې څیز نه رب العالمین انسان پیدا کړ چې د انسان عقل ورته حیران دی چې پروردګاره چېرته انسان ته ګورو چېرته هغه اصل ته یې ګورو چېرته د دې ښکلي وجود ته ګورو د دې خشتاب سرمن ته ګوره د هډوکو ته یې ګوره ګرځېدو ته یې ګوره د طاقت ته یې ګوره د لیدو ته یې ګوره د علم ته یې ګوره د پوهې ته یې ګوره نو دا بغیر د الله د قدرت نه بل څه کولی شي نشي کولی ایسم نو انسان او الله پیدا کړو چې کله یې مړ کړي نو هډوکې خو یې شته که نه صرف سرمن ورغوستول دي شکل خو یې معلوم دی که نه دا خو داسې ده لکه جامه چې ورته اغوندې نو کوم ذات چې د سر نه نوي انسان پیدا کولی چې ولې هغه جامه نشي اغوسته د غوښې او د وینې او د سرمن او په دې قادر چې دا څه کولی شي رب العالمین په انکار به هغه څوک کوي چې د الله قدرت نه مني بس او چې څوک د الله قدرت مني هغه به انکار نه کوي هغه به مني دا هر څه مونږ چې د خپل ځان ته وګورو فی انفسکم افلا تبصرون الله وایي ته د خپل ذات ته وګوره که نه د خپل شکل ته او د خپل ذات ته وګوره تا د الله قدرت باندې نظر نشته پوټې غوندې مونږه ژبه ړقو لږه غوندې ژبه غاښونو سره ړقو معمولي شان ژبه څومره تېز اواز کې ښي لوی څټک که ته دلته کې دیوال نه راوبری که نه دومره اواز نه کوي لکه دا پوټې غوندې ژبه چې د غاښونو نه راوبری او څونه اواز کوي او که سټک د دیوال نه راوبرو نو یا به سټک ماته یا به دیوال دړې وړې کې او ژبه ټولو دې غاښونو له دې راځي نه به ژبه خوږ شو نه پرې غاښ کمې راځي او اواز یې کم ځای ته رسي صرف شونډې یو بل سره جنګېږي صرف غاښونه یو بل سره جنګېږي ژبه غاښونو سره جنګېږي او دننه پې هوا را روانه ده
او اواز بې لوډ سپیکره د انسان کم ځای ته رسېږي دا زور سره لاس ته رابروه که نه دونه اواز نه کوي لکه دغه پوټې سرمن چې د غاښ سره جنګېږي او رب العالمین ته کوم اواز وباسي نو کم قدرت به د الله را مخکې کې خو آخر فیصله مونږ په دې کوو چې بېشک رب العالمین ډېر لوی قادر مطلق ذات دی هر څه چې کوي رب العالمین په هر وخت کې کولی شي او چاته هم رب العالمین په خپل قدرت او طاقت کې حاجت نه لري ټول وایه بېشک نو دغه رنګې دې ودرېده انا یحیي هذه الله بعد موتها پروردګاره دا به څه چل کېږي دا خو د قیامت ورځ شک نشته فاماته الله 100 عام وی ښه اوس به تا ته هر څه وښایو بس الله پې خوب راوست هم په دغه ځای خر نه کوشو خر یې وتړه چې کوم اوبه یې ورسره د انګورو شربت هغه یې لوښي کې کېښود چې کوم انځر دي هغه یې کېښودل څادر یې پې واچو یو خوب راغی لس شل منټه کوده شوم نو بیا به راپاسم ځم به سوري لاندې ښه مزېدار دی یو اونې یا د یو سوري لاندې پرېوت چې پرېوت خوب پې راغی په خوب کې د پروردګار سا وویستلو سات یې ووته چې سات یې ووتله الله فرمایي 100 کاله مې ته سا ایستې وه فاماته الله 100 عام 100 کاله ته سا لاړه خلک ورپسې ګرځي عزیر څه شو عزیر مور ورپسې ګرځي رونه ورپسې ګرځي د کور خاوندان ورپسې ګرځي پروردګار د بل قدرت ښکاره کول کوي یو قدرت پیدا شو چې په خوب کې د څه ویستا بل دا چې د خلکو د نظر نه پناه کړ خلک په لاره دي چې ته نه ښکاري نه د خلکو آواز اوري نه پې خلک پوهېږي هغه خر هم خدای مړ کړه د هغه نه هم څه ووته هم په هغه ځای پرېوت هغه هم وده شو ساته یې الله وویستله د ده نه هم الله څه وویستله په لاره خلک تېرېږي را تېرېږي د خلکو د نظر نه هم رب العالمین محفوظ کړی هېڅ چاته هم پته نه لګي چې څه شو دی ښه بېغمه وده دی هغه چې کوم د ده د زمانې خلکو کم از کم 100 کاله کې به څومره خلک مري زمونږ لږ عمر دی د بلوغ نه پس چې دا کله دا بالغ شي و د هغې نه پس ګورو دغه 15 کاله ژوند ته چې مونږ ګورو 15 کاله ته نو هسې په خپل 15 پرېږده دا تېر شوی 10 کاله کې تاسو نظر واچوئ چې څومره خلک به مري نور پرېږده په دې اولو ذات یودومه نو ما د خپل دې کندي باندې د بدرخیلو کندي باندې داسې دیدار آباد او بانډه په دې طرف هسې مې ذهن ته بعضې مشران راغلل هلکه یو مې راغی بل تا خو هلکه سلو نه زیات خلک مړه شوله چې دا مونږ ته کم یاد دې جومات کې به مولوي صاحب د خدای پاک وبخي هغه به ناستو دا مشران به ورسره ناستو هم د دې کندي مشران به ورسره به ناستو قسم دی که یو شته نن او نن سبا خو مرګ نه په بوډاوالي دی او نه په ځوانۍ دی هېڅ پته د مرګ نه راځي چې کوم وخت دا مرګ راځي خو بس منو به چې حق د مرګ او چې کله الله فیصله کړې ده نو راځي به نو دغه د ساعت یې ووتل او چاته پته نه لګي فاماته الله 100 عام 100 کاله مړ ثم بعثه الله را جمع دی 100 کاله پس الله پکې روح واچو سترګې وغړولې چې راوچت شو رب العالمین وله فرشته راولېږل ا دې تپوس کوي کم لبسته کاکا سوره دې دلته تا تېرې کړې سوره دې دلته وخت تېر کړه نو دی چې کله وده کېده نو دغې وخت کې دا نور راختېده د ساخ دا وخت و د نور راوخېږي دا ټیم کچه غرمه چې ته وتوې او چې کله الله پاک پکې روح واچو را میدانېده نو مازدیګری نور پرېوتو والا ټیم و وی لبستو یوما او بعد یوم اوس هر ته نه ګوري اوس دې په خپله راویښ شو لبستو یوما او بعد یوم یاره یا به پوره روزي یا به څه کم به نو داسې به ځکه خو سار رانه دلته مې اوده شوی ما دغه مازدیګر را پاڅېدم یا یو ورځ ده ګنې ورځ هم پوره نه ده یاره ورځ خو هغه د پېشمني نه شروع کېږي تر نور پرېواته پورې دا خو زه نور خطو نه پس اوده شوی یم او نور لا پروت یم نه دی بعد و یو د ورځې هم څه کمه ایسه ده او تا ته څه پته لګي قال بل لبست 100 عام 100 کاله دنه سا وتې وه 100 کاله دې تېر کړي دي ښه او خر ته وګوره خر ته یې وکتل واقعي خر ریزه ریزه پروت دی نه دا ډوکي پته لګي هسې چورې مورې پرتې دي نه د غوښې پته لګي او نه سرمن پته لګېږي لوښي ته ګوري لوښي کې هغه د انګورو بم د سر نه نشته هېڅ هم نشته
خدای پاک دا خو حقیقت ته فرشته چې پیغمبر ته خبره کوي نو خبره خو دروغ نه رښتیا خبره ده خصل کاله مې تیر کړی دی او تاوی نو انا یحیی الله بعد هذه بعد موت دا به څنګه الله جمع دی کوي اورېږه اوس ته خو مونږ را جمع دی کړي تا ته خو پته ولګېده اوس تا مخکې راته یو بله مشاهده هم کوو ته وګوره دې لوښي کې دې کې تا سا چولو د انګور اوبه وې چې ویې کتل هغه اوبه پکې پرتې لم یتسنه نو انګور اوبه دې کې هم د الله یو حکمت و یعنې عامې اوبې هم ځان سره وړې شوې د انځرو په ځای باندې سیوان او بل شی هم وړې شو خو د الله په دې کې لوی حکمت دا دی چې انځر په میوو کې هغه میوه ده چې دا زر څښا کېږي او د انګورو اوبه ډېر زر څښا کېږي شراب د انګورو د دې اوبو نه جوړېږي لږ نور چې پې ولګي نو سرکت یې جوړه شي او چې بیا پې نور ولګي نو بیا ته شراب جوړ شي څښا شي وګوره د انګورو دغه اوبو ته دی چې اوبو ته یې وکتل هغې راواغېشتې ګوټې ته یې وکړه هلکه دا خو هغسې تازه دي لکه چې اوس ما په دې ساعت انګور نه چون کړي او د هغې نه مې شربت ایستې انځرو ته دې وګوره انځرو ته یې وکتل داسې تازه مزېدار پشم پې د پاسه ولاړ دی لکه په دغه وخت چې د بوټي نه راکوشي دا شکولې یا الله څه لوی قدرت دی او خر ته هم ګوره اوس خر خو دې لا مړ پروت دی چوره چوره پروت دی اډوکې اډوکې پروت دی ګوره ورته رب العالمین هغه خاورې و غریزې رو رو را یو ځای کړي دې ورته ګوري په حرکت کې رالی اډوکې ته جوړ شو غوښه جوړه شوه هغه غوښه رو رو اډوکو پورې پیوس کېږي بیا سرمن ته تاو شوه د خر مزېدار خشته ښکلي وجود ته جوړ شو چې جوړ شو ته پې یې موالې راوالې لکۍ له یې فلنګ ملنګ ورکړه ناګهانه خر ودرېده چې ودرېد اواز یې مه کړو دغسې مفسرینو لیکلي دي اعلم ان الله على كل شيء قدیر یا الله بس زما د مخکې هم دا علم اوس پې هم دا سوچ او دا فکر دی پروردګاره چې ته په هر څیز باندې قادر مطلق پات شې دا حقیقت دی رو کونټۍ راواغېسته انځر یې راواغېستل ویې خوړل د انګورو اوبې راواغېستې راشه چې اوس خپل کور ته لاړ شو بیت المقدس ښار ته چې ګوري حیران دی ښار آباد شوی دی چې د سینګ پاسې دوی کتل خشتک کوڅې دي مزېدار چمنونه دي ځکه سل کاله کې خامخا چې ابادۍ کېږي خو یو کلي دا پوره آبادي الله دا خو دې دیوالونو ته وګوره دې بنګلو ته پکې وګوره دې لارو ته وګوره لښتو ته وګوره دې خلکو ته وګوره ټول هر څه ورته بدل ښکاري نقشه ورته ټوله بدله ښکاري کلي روان ویجاړو کندراتو هغه ښه مزېدار ښکلی آباد دی نیغ ورغې په خپل کور په اندازه اوس ور روان دی تپوس کوي چې یاره دلته کې د عزیر کور کم یو دی عزیر خو موږ نه پېژنو په اندازه ورغې خپلې دروازې چې دروازې له سینګ په اندازه خپل ورغې دروازې وډبول چې دروازې سینګ وډبوله نو جو ښځه ول اواز ورکوي څوک یې وایي زه د خپل کور ته راغلی یم زما عزیر نوم دی ریشه نیکبخت عزیر دی نوم اوس هغه ښځه په سترګو ړنده ده بوډۍ ناسته ده روز یې په دې مخ را ځوړندې دي د دوه کم شپږو شلو کالو عمر کې دا ښځه دوه کم یعنې اتلس د پاسه سل کاله عمر یې 118 روزی په دې سترګو راویزان دي او نظر یې نه لګي وي زه عزیر یم که نه وي ګور ټوکې مه کوه د خدای نیکبخته سل کال وشو چې عزیر زموږ نه روک شوی دی ابا خدای خبر چې کوم ځای به مړي پته یې نه لګي سل کال وشو سره د خر نه تللی دی او غیب دی خدای خبر چا وجلی دی او که په خپله مړ دی د هغه پته نه لګي وی ته اجازت راکړه زه دې کور ته در ننوځم راننوځې خو کور کې خو یو ځای یم کور کې نور څوک نارینه شته نه دې وخت کې نشته یو رپوټ یې لږ یو نارینه شته او هغه بار تللی دی سلو کالو دی سلو کالو یو لف شته اشوب دی د عزیر زوی دی که وی زه یې یم کاکا ته څنګه عزیر یې او ناشنا خبره ده چې یو سل کاله پس یو سړی کور ته راشي او هغه دې هم د 15 دېرشو کالو هلک ښکاري
ځکه دې خو مغه شکل کې الله را پالو چې په کوم شکل کې اوده شوی و که نه ویښتې تور دي نظر یې برابر دی شکل یې همغه دی لکه 15 شپږ 40 کالو هلک چې همغسې دی او دا چې کومه زنانه وه دا د دې وینځه وه چې کوم وخت کې دا عزیر علیه السلام ته نو دا د 13 کالو وه دا د دوی وینځه ده دا در خپله پوره قصه کړې ده چې قصه کړه په جړا شوې ده وی زه نه منم عقل مې نه وي ګوره د الله پیغمبر او سوچ وکړه عقل برې دا خبرې والي دا د الله خبرې دي زه الله وجلی یم او زه بیا الله را جمع دی کړې وی ښه نو د عزیر یو نښه هغه ښځه د هغې مغه قسمت بیدار دوست د هغه یو نښه وه چې هغه به څه دعا وکړه نو رب العالمین به دعا قبلوله نو ځکه نه تم دعا وکړه چې زما دا سترګې خدای پاک جوړې کړي نو پته به دې ولګي چې ته عزیر یې وکتلې که زما سترګې خدای جوړې کړې ستا په دعا نو بس بېشک ته به عزیر یې او که زما سترګې خدای پاک جوړې نه کړې نو بس بیا ته رښتیا نه وې دروغ رب العالمین ته یې سوال وکړو پروردګار ستا په قدرت چې دا په کوم قدرت دی الله زه مړ کړم او په کوم قدرت دی پروردګار لرې جمع دی کړم سوال هم ګورې یو طریقه یې مونږ خلک خو د سوال په طریقه نه پوهېږو خو چې مونځ وکړو لاس به اوچت کړو ما وبخښې د ما مور وبخښې او ګردانم الف زر او بې درباز او کړی دی نه په اول پې شو نه په آخر پې شو لاسونه په مخ راکاږو د سوال خپله طریقه ده هر کله چې دعا کوې د پروردګار په دربار کې لاول به د الله حمد وایه الحمدلله رب العالمین د الله حمد صفت وکړه بیا په نبی علیه السلام درود شریف ووایه د هغې نه پاس د زړه په اخلاص دعا وغواړه دعا هم داسې نه ان الله لا يقبل من قلب غافل لاهن چې زړه دې غافلي او سوچ دې نه نو د بې سوچه سړي او چې ډېر غافلي د هغه دعا نه قبلي چې ته یو لطیفه ده یا حقیقت دی خو د عبرت خبره ده یو بادشاه وي په لاره روانو یو سړي سوال کو په سترګو ړوندو په دواړو سترګو ړوندو سړي به چغې والې یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې نو د هغه مطلب دا نه و چې خدای نه سترګې غوښتې د هغه مطلب دا و چې خلک راته وګوري چې دې خو ړوند دی نو پیسې به راکړي راله او پټپات ولاړ دی لاس یې خلکو ته نیولې دی یا الله سترګې نو د هغه مطلب دا و چې زما دې سترګو ته خلک وګوري چې دا خو ړوند دی نو پیسې به راکړي نو بادشاه په لاره روان چې د اواز پرې ولګېد نو هغه وزیرانو ته یې ودرېږئ ړونده څه غواړئ وی سترګې غواړم وی ښځه واپس راځم زه له دې ښار باچه یم او پولیس ته یې وی پرې ودرېږئ او که راځه سترګې نه وي نو سرمن درنه وباسه څونه موده وشوه چې سترګې غواړئ چې د ما خو دغه کال یو نیم یا شپږ میاشتې وو زه دلته کې لګیا یم د خدای نه سوال کوم ښه اوسه پورې تا له خدای سترګې در نه کړې خو چې زه راځم او ستا سترګې نه وي چې سرمن دې وباسه خدای اوس وزیران هم حیران شو بادشاه دا سترګې د ده په وس کې وي دا که د چا په وس کې وې نو خلک بړاندو واقعي ګورې سترګې هم د الله لوی نعمت دی بشیر جان سترګې نشته که نه خو دا یو حدیث هم د نبي علیه السلام مبارک دی ښه چې کم سړی په سترګو ړوند دی او ده په دې ړوندوالي صبر وکړه پروردګار به د دغې سترګو د ړوندوالي د صبر په برکت دله جنت ورکړي دا نبي علیه السلام فرمایي صریح حدیث دی د پیغمبر علیه السلام او مونږ سره دلته کې قندار حافظ صاحب و هغه هم نابینو نو ما ورته قندار حافظ د ستا پړه څه ارمان د هغه هم سترګې نه ویم ته ستا پړه څه ارمان دی هغه وی یاره مولوي صاحب یو ارمان مې دی پړه مې هغه څه دی ګرموالی یخوالی خو په لاس هم معلومیږي چې دا خوراک ګرم دی دا یخ دی لیکن رنګ چې دی نو د هغې تعلق د سترګو د نظر سره دی نو هغه ما د قندار حافظ صاحب وی دا مې ارمان دی چېرې دا سور رنګ تاسو وایي دا چې رنګ سور دی او دا شین دی او دا سپین دی او دا تور دی چې دا سور او دا شین او دا سپین رنګ پکې لا څه ته وه حقیقت ته د خدای نعمت دی کریمتین ورته نبي علیه السلام فرمایي چې کوم انسان دا دواړه سترګې عزتمن شی دی دا نی دی پې صبر وکړي الله وایي زه جنت په ورکړم نو هغه وزیران حیران شو چې بادشاه سلامت دا څه عجیبه خبره دی او بادشاه مخکې اوس خبره نه شي کولی څه چې ده ته وایي چې زه راشم او ستا سترګې نه سرمن دی وباسم د دې غریب سترګې ده په اختیار کې دي چې هغه ونه که خو خلک هم حیران چې بادشاه په لاره راته یره ورسېد ړوند ته الله سترګې ورکړي ړوند په سترګو جوړ شوی دی ورته مخامخ ولاړ دی تپوس یې وکړه دا څوک و بادشاه وکړ چې راغی نیغې ورته ودرېده هلکه ړونده څنګه یې وي جي ټیک یم سترګو ته مې وګوره دا ګوتې څو دي دوه دا څو دي دا درې
لکه سړی خو واقعي جوړ شوی دی ورکې د بیت المال نه ولا وظیفه او تنخوا مقرر که ځه هغه وزیران یې تپوس وکړه چې بادشاه دا څه لوبه وشوه کال 2 شپږ میاشتې هر څونه موده چې د سترګو پسې چغې والې سترګې نه وې او چې تا ورته ووایې او رالې بیا سترګې ستړې جادو یې سره که کوډه ده که څه شی دی نه نه دا بادشاه نه مختیاري بادشاهي په مقلتوب هم نه کوي وی د سترګو غوښتې خو د الله نه سترګې نه غوښتې د خلکو نه سوال کو او دا سترګو چغه به واله مطلب یې دا چې زړونه کې څوک امداد وکړي خو چې د سرمن د استو غم شو ورسره د ړنې الله ته چغه وواله چې بابا اوس خو که سترګې نی نو بادشاه راځي هغه وجل خلاصه کړي چاړه به راماندې کړي نو سرمن رانه وباسي سخت مرګ دی نو الله ته چغه مخکې د ړنه نه واله اوس چې ورسره د مرګ یره شوه د ړنې خدای ته چغه وواله نو الله سترګې ورکړو که ورې نه شو حقیقت دا دی دا عبرت یو خبره دی حقیقت یار څنګه خو د عبرت دا چې د ړنه الله ته آواز وکړي نو پروردګار ګورې د انسان دعا قبلوي خو زمونږ دعا خو د انسان د ړنه وي نه نو دا دعا به کې یو ټکې مې راته ووایي چې د الله حمد بیا درود شریف بیا دعا وغواړه او د هغې نه پس بیا په نبي علیه السلام درود شریف ووایه مخکې وروستو پروردګار به دعا قبوله کړي نو عزیر علیه السلام چې دعا کوي نو څه وایي یا الله ستا هغه قدرت چې په کوم قدرت دې زما نه سوویست او په کوم قدرت دې زه واپس راجم دې کړم او 100 کاله دې الله زه د خلکو د نظر نه پټو ساتلم الله دغه قدرت په ذریعه تا نه سوال کوم ته قادر بادشاه دا وینځه چې دا الله دا ړنده ده زه پې لاس راکاږم دا سترګې به د جوړې کړې چې لاس یې پراخ که خو پیغمبر هم و پیغمبر معجزه مي د الله نه سوال هم شو سترګې بینا شو چې بینا شو ورته یې وکتل نښې نښانې یې پکې وپېژندلې ځان ته یې رانږدې که ښه ته عزیر یې د خدای پیغمبر یې زر د خوشحالۍ نه یې بوته زوی مې څه شوې راځه هغه پلانکي دی کې دی هلته لاړ صاحب د خلکو مجلس خو پروردګار چې دا ښار اوس راجمدې کړي دا خلک دا ټول سوچه مسلمانان دي یو الله مني سوچه مسلمانان نیکان خلک دي او بخت نصر چې راغلی و هغه پې حمله کړې وه او کوم ګناهونه پکې و هغه هم ته خدای پاک لر کړي چې څنګه ورغلی دی هغلته کې بوډۍ وایي چې دا دغه دی عزیر دی خلکو خو قصې اورېدلې وي چې دا قرنګي و پیغمبر و زمونږ و په لاره باندې تو چېرته روک شوی دی او پته یې نه لګي خلکو ته خو هغه واقعات معلوم چې څنګه ورغلی دی نو هغه زوی ورته وي زوی اوس بوډا دی سپین ږیری دی او دی ځوان دی توره ږیری ده زوی سره یې کونټی ده او دی اوس هلک دی داسې ښکاري لکه چې هغې د نکاح په ځای او دی د نوسي په ځای وي داسې اندازه ده د الله قدرت ځکه قرآن حکیم کې الله ذکر کوي وایي زه عزیر یم دا ستا زوی دی زه الله پیغمبر یم وی بابا ته زما پلار یې وي ښه ما ته خو خپلې مور یو نښه ښولې وه چې ستا پلار وجود کې دا نښه ده دغه نښه کې و چې ویې کتل همغه نښه پکې موجوده قومون حیران قوم وایي چې مونږ ته یو بله نښه د کاغه ښکاره کې خو ډېره ښه ده مونږ دې منو کاغه نه ښکاره کې نو بیا ستا خبره مونږ نه منو دا رښتیا نه ده وی عزیر چې و نو هغه د تورات حافظ و تورات ورته یاد زه اوس په پته ولګي ته تورات تلاوت مونږ ته وکړه که تورات درته یاد و نو ته به عزیر او که تورات درته نو یاده نو بیا هسې مونږ نه مستړي کوه خو دغه زمانه کې تورات مکمل روک شوی و مفت نصر چې کله راغی که نه نو هغه جوماتونه ول روان کړل د هغه چې څومره تورات نسخې وې هغې ټول وسوځولې کوم چې د مذهب خلک و پیشوایان و هغې ټول مړه کړل نو چېرته چا سره که پاڼه نیمه یاده وه یا نیمه پاڼه یاده وه نو یاده به وه یا که چېرته چا سره یو پاڼه د تورات چې په کور کې پرته به وه خو عام تورات بلکل د خلکو د لاس نه ختم شوی او واقعي حضرت عزیر علیه السلام چې نو دی د تورات حافظ و یو ورور یې ورور یې هم داسې و چې د ده سره یو ځای برغونې پیدا و دا هم د الله لوی قدرت دی او هغه ورور یې بیا ده سره یو ځای مړم شو په یو ورځ دواړه پیدا شوي د هغه نوم عزیز و او په یو ورځ دواړه مړه شو نو ده وی بلکل ما د تورات یاد دی وی خلیره خلک مونږ ته د تورات تلاوت وکړه اول نه اخره پورې د تورات مکمل تلاوت یې وکړه هغې نه پس ټول خلک پرې یو ځای شو خلکو په ایمان راوړ چې زموږ پیغمبر یې مونږ ته منو
نښې نښانې چې کومې زړې وې هغې خلکو ته ووایي خلکو کې خپل ژوند تېراو خلکو کې قدر او عزت شروع کړه ځکه پیغمبر دی لیکن شیطان خو خپل کار کوي د خلکو په نظر کې دا ور واچوله چې دا عزیر دی دا د خدای زوی دی ابن الله دی ورو د خلکو محبت مینه ورسره پیدا شوه محبت او مینه پیدا شوه هغه محبت او مینه دې حد ته ورسه شیطانو ته په ذهن کې دا واچوله چې ګوره موسی علیه السلام خو تورات راوړی خو په تختو لیکلی شوی لرګي په تختو چې موسی علیه السلام کم تورات راوړه د لرګي په تختو لیکلی شوی او ده چې کم تورات مونږ له راوړو نو د همغه تورات دی خو ده پړه لیکلی شوی دی معلومیږي دا چې دا تورات کم ځای زده که دی د الله نه زده که الله را د پلار دی عیاذ بالله دی قرآن حکیم کې الله فرمایي که نه وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی یهودیان وایي عزیر علیه السلام د خدای زوی دی دا یو پروګرام شروع شو هغې یهودیانو کې دغه عقیده چلېدله بیا وروستو زیاته شوه بیا خو وروستو دی مړ شو هغه ورور دی یو ورځ باندې مړ شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه یو عیسایي بادشاه د 3 سوالونو تپوس کړه د 3 سوالونو یو سوال دنه دا کوم چې هغه ځمکه راته وښایه چې په زندګۍ کې یو ساعت نور لیدی دی او بیا د نور نه غیبه شوې ده او تر ننه پورې هغې بیا نور په سترګو نه یو راته هغه ځمکه وښایه دا عیسائی بادشاه د حضرت عمر فاروق نه تپوس کوي رضی الله عنه دویم راته هغه قبر وښایه چې هغه قبر منډې والې چې کوم پکې مړی پروت و هغه مړی منډې والې او بیا هغه مړی د قبر نه سالب راووت دریم راته ده ووایه چې 2 ورونه دي دا مفتی شفیع صاحب هم لیکلي معرف القرآن کې چې 2 ورونه دي په یو ورځ پیدا دي او دواړه په یو ورځ مړه دي یو 100 کاله مشر دی او بل 100 کاله کشر دا دې 3 سوالونو جواب راله راغی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه خط حضرت ابن عباس ته ولیږه ابن عباس رضی الله عنه په عمر کې کشر و راکوټ یو خو پیغمبر علیه السلام ته دعا کړې و اللهم علم الکتاب والحکمه الله قرآن ورته وښایه او د قرآن علم ورته وښایه دا ورته نبي علیه السلام دعا کړې نو د هغې دعا په وجه به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ابن عباس ځان سره خپل مجلس کې کېنو ابن عباس رضی الله عنه ته یې خط ولیږه چې دا خو عیسایي بادشاه دا 3 تپوسونه کړي دي او د دې جواب غواړي زما په ذهن کې خو دا جواب نشته ابن عباس وایي ما سره جواب شته وایي دا کومه ځمکه چې دې یادوي چې په زندګۍ کې صرف یو ځل یې نور لیدی دی او بیا نه مخکې لیدی او نه وروستو لیدی دی دا هغه بحر قلزم دی چې کوم وخت کې موسی علیه السلام پې تېرېده او فرعون ورپسې و او الله ذوالجلال پکې 12 لارې جوړې کړې 12 لارې پکې جوړې شوې نو اقل لږ ساعت پې نور لګېدلی دی د هغې نه مخکې هم پې اوبه بهېږي اوس هم پې له پاسه اوبه بهېږي ځمکه خو دغه ده وی دا دې چې کوم قبر یادوي چې مړی پکې دی او قبر هم منډې وي او مړی پکې منډې وي او بیا چې مړی روغ رو دا د یونس علیه السلام چې د کب په ګیله کې دا کب ول الله قبر کا یونس علیه السلام پکې لکه د مړی پروت دی او هغه په دریاب کې چکر لګوي یو خوا بل خوا منډې تړلی وایي مړی هم پکې دی او بیا کب الټی وکړی یونس علیه السلام یې دریاب په غاړه باندې راوغورځوه او دا دې چې وایي چې 2 ورونه دي په یو ورځ پیدا دی او په یو ورځ مړه دي یو 100 کاله مشر دی او بل 100 کاله کشر دی دا عزیر علیه السلام او دا غرور عزیز دواړه په یو ورځ پیدا دي په یو ورځ مړه دي عزیر علیه السلام 100 کاله کشر دی ځکه 100 کاله هغه خو په مرګ کې تېر کړي او ورور ته 100 کاله مشر دی دا حقیقت دی رونو دا رب العالمین په قرآن حکیم کې ذکر کوي د خپل عظیم قدرت لپاره ذکر کوي دې لپاره ذکر کوي الله قصې نه کوي او نه په قصو څوک مشغولی دې لپاره ذکر کوي چې د انسان ذهن کې دا رانشي چې د انسان بسنګ واپس پیدا کېږي دې بسنګ واپس جمدي کېږي دا دونه مخلوق بسنګ الله ته ودرېږي دا خو د آدم علیه السلام نه اوسه پورې په کربونو نه د کربونو نه هم زیات مخلوق چې دی هغه مړه شوی دی څوک د کب په ګیره کې دی څوک په اور سوځېدلی دی څوک د ځمکې په ویښ کې پروت دی خدای خبر چې په دې مقبرو به څو نه پشته وړېدلي وي او تر قیامته پورې چې به څونه زر
ایربونه او کیربونه بلکې د دین هم زیات مخلوق به نور مري او داسې مړه دي چې د نن سبیړو پته نه لګي نه د خورو پته لګي نه د زرو پته لګي دا به څنګه جمدي کېږي دا به د مکې قریش هم دا سوال کوو الله دا مثالونه موږ ته په قرآن حکیم کې ذکر کړي خو ما راته وخت یو ټکې وي موږ صرف یو خبره منو یو ټکې منو هغه دا چې موږ دا منو چې رب العالمین قادر مطلق بادشاه دی الله په دې قادر دی چې موږ د مور په ګیره کې پیدا کړو ور د انسان عقل دا وي د مور په ګیره کې نه اکسیجن شته تا ته یعنی الله درکوي خو دا ظاهري هوا پکې نشته چې ته یې والې د رودسمات انتظام شته نه جړا سر په ماشوم پکې جاړي نه پکې خاندي نه میاشتې لس میاشتې اتم میاشتې د مور په ګیره کې وي او چې بیا الله دې دنیا ته راولي په هغه ساعت په جړا شي متیازي وکړي زه اکثر سوچ کومه که د هغه خپل بعضې وخت کې ماشوم د خپلې مودې نه وروسته پیدا شي بعضې وخت کې ماشوم د هغه خپل عامه موده چې کوم د انسان دپاره د هغې نه مخکې پیدا شي زه وایم یاره دی خو د هغه خپلې مودې نه لس ورځې یا شل ورځې وروسته پیدا شو او چې پیدا شو نو جاړي چې د نهو میاشتو په نهه نیمې میاشتې پس پیدا شو دا 15 ورځې پس چې دی پیدا شو دا 15 ورځې مخکې د مور په دې ګیره کې ولې نه جړل دا په اتمه میاشت چې پیدا شو نو غول کوي که په نهمه پیدا شو بیا چې پیدا شو نو غول کوي نو دا دې چې مخکې پیدا شو دا پلې مودې نه نو پکار دا چې 15 ورځې خو مخکې پیدا دی نو چې 15 ورځې خو د غول نه کولې که نه او چې پیدا شو جاړي 2 منټه مخکې د مور ګیره کې نه جاړي یو سکند مخکې د مور ګیډه کې نه جاړي یو سکند پس د مور د ګیډې نه بار شو بیا دی جاړي او که دغه پرده کې دا ماشوم ته واپس بند کې سم خیال دی 15 منټه کې به دې جمدی پاتې شي پسات په مړ شي دا د الله ګورې لوی قدرت دی دا به مونږ منو او مونږ په دې مسلمانان یو چې مونږ الله ومنو د الله ټول قدرتونه ومنو د الله صفات ومنو او دا زموږ عقیده او زموږ ایمانی چې د الله د قدرت په شان طاقت او قدرت د بل هېچا نشته د الله د علم او د پوهې په شان علم د بل هېچا نشته الله چې کوم کار کوي او پولی شي داسې کار هېچا نه کړی دی نه کوي نه کولی شي جن ورکولو والا الله دی مرګ ورکولو والا الله دی د دې قبرونه واپس جمدي کولو والا ذات الله دی مونږ له خبرو چل ښودونکی الله دی بیماری نه جوړونکی الله دی بیماری راوستونکی الله دی دا ټول کائنات چې چلی دا نور او دا سپومۍ چې راخیجئ او دا انقلاب په دې دنیا کې او په دې نظام کې راولي دا څوک دی دا الله ذات دی دغه ذات په مونږ منو بل دغه ذات په مونږ یو منو دغه له به مونږ شریک نه پیدا کړي په د الله په صفتونو کې د الله په طاقت او د الله په قدرت کې هېڅوک شریک نشته دی دا زمونږ ایمان دی زما وروڼو دا عموما یو آزمایشي آزمایش څه دپاره د عام مسلمان دپاره او د عام انسانیت دپاره یو آزمایش یو ابتلا ده چې ته په دې سخت حالت کې ما ته رجوع کې او که نه کې مسلمان په دې سخت حالت کې ما ته رجوع کوي که نه کوي او هر سړی دې په زړه لاس کېږدي چې زه خو ګناهګار یم دا د ما د ګناه د وجې کېدی شي الله خفه شوي نو زه د ګناه نه توبه وباسم او که نه امتحان او کافر دپاره هم یو ازمایش دی چې ته خو زما نه ډېر زیات لرې لږ سوچ وکړه خپل ځان ته وکړه د کائناتو ته وکړه حق ته نظر وکړه ومکه مسلمان شه کله چې په مکه مکرمه کې د مکې خلقو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات تنګ کړ نو حضور پاک د خولې نه هغې ته یو خیره وخته چې خدای په دې د یوسف علیه السلام د زمانې په شان قات راولی اللهم علیک بقریش او اللهم اجعلها سنین کسنی یوسفا د یوسف علیه السلام په زمانه کې چې کم قحط راغلی و هغسې قحط په الله راوله دې دپاره چې دوی سوچ وکړي او دوی پوه شي چې دا عذاب خو په مونږ په دې وجه راغی چې مونږ په دې پیغمبر پورې ټوقې وکړئ دې م ونه منه د شا باندې م لرې واچو د له مری ګریوان ته لاسونه او څادرې ور واچولې او مسلمان له م ډېر لوی تکلیف ورکړه کیدی شي په دې عذاب په دې ازمایش دوی د خپل کفر نه
او د مسلمان خلاف سازشونو نه توبه وباسي خو هغې توبه ونه وستا اگر چې دې زمانه کې رسول الله مبارک ته رجوع کړه چې ته الله ته سوال وکړه چې خدای دا قحط ختم کړي هغه دعا هم ولا غوښته چې الله دا قحط پې ختم کړي خو الله ورته قرآن شریف کې وفرمایل چې زه به دا تکلیف ختم کړم قحط خو ګورې دوی سمیږي نه بیا به هم دغه چل کوي چې مخکې کم کړی دی نو بیا الله په بدر کې رونیول او غټ غټ سرداران او یې ولته مردار کړل دقه رنګې زمارونو دې زمانه کې دا کافران انختی دی او اسلام پورې ټوکې ټقالې شروع کړي دي څوک د حضور پاک خاکې جوړوي د هغه نقشې جوړوي او د نبي علیه السلام ذات اقدس پورې ټوکې کوي او تاسو ولیدل د کافرو ملکونو کې قرآن شریف رالی او خپې پې د پاسه ږدي او د قرآن بې عزتي کوي او تاسو ولیدل چې مسلمان سره څومره ظلم شروع دی د مسلمانانو ماشومان بچي راغشتي دي او په ځمکو ټینکونو ته یې غورځولي دي ماشومان بچي او دریابونو ته یې غورځولي دي او په کونډو کې کبانو ته اچولي دي کبان پرې رانیسي الله پاک د هغې مسلمان دپاره شهادت شو لیکن لکه څنګه چې د حضرت یاسر دپاره شهادت شو د حضرت سمیې دپاره شهادت شو هغې کافرو ته اوس هم الله یو تنبیه ورکوي ګوره دومره هوښیاران او سوچ کې بیا هم پراته دي چې تاسو پرون ولیدل چې په امریکا کې د هغوی چې کوم اجلاس و د قرآن شریف تلاوت یې پکې وکړو او تاسو ته دا پته مو لګېدله په نیوزیلینډ کې هغې لګیا دي او چغې ووالې او بانګونه یې ووې او په هغه ملک کې چې یو وخت کې د مسلمان مرکز و د مسلمان مرکز و او هغه ملک باندې چې دا کله وبا راغلې ده نو هغه ملک اندلس او دغه علاقو کې وي بیا لګیا دي بانګونه په جوماتونو کې شروع کړل یعنې پته ورته لګي چې ګورې د خلاصۍ شی دغه پته ورته لګي چې د خلاصۍ شی د قرآن شریف دا تلاوت دی او قرآن ته رجوع پکار ده نو د دغې کافر دپاره هم یو عذاب هم دی هغې دپاره یو ازمایش هم دی چې ظالمانو مسلمانان او د ګناهګار امت دپاره هم یو ازمایش او ابتلا ده چې ته اوس هم توبه وباسې او که نه وباسې الله ته رجوع کې او که نه کې او د نیک سړي دپاره رحمت دی نبی علیہ السلام د طاعون متعلق فرمایي چې د رجز عذاب دی د بدعمل دپاره او د مسلمان دپاره رحمت دی چې په دې مرګ څوک مړ شو نو هغه له د شهادت اجر خدای پاک ورکوي نو رحمت هم شو د مسلمان دپاره د نیک سړي دپاره د شهید ته جوړیږي او د الله عذاب هم شو د هغه چا دپاره چې بیا هم څوک توبه ونه باسي الله ته رجوع نه کړي یا کافر دپاره او یو ازمایش هم دی چې ته په دې ازمایش کې څه کوې زمارونو په کار دا دی چې داسې وخت کې مونږ الله ته رجوع کړو مونږ خدای ته ژړا وکړو دریاب چې کله په سر راشي او کله کور نه دنه تو شي نو بیا په ژړاګانو په توبو کار نه کېږي دریاب چې راشي بندونه که ته تړې بیا بند نه تړلی کېږي د مخکې نه به د بند ضرورت محسوسوي چې دا دریاب لا راغلم نه دی او ته پوه شې چې باران دی او دا کنده راځي دا سین راځي نو ورېږه مخکې نه ورته بند وتړو چې کله راشي نو بیا په بندونو کار نه کېږي بیا به په یو څیز کار کېږي چې رب العالمین ته رجوع به کې جاړې به خدای پاک ته چې کم ذات د عذاب راوستی دی چې هغه ذات د عذاب ختم کړي نو زما وروڼو خلک څه کوي خلک نن په کورونو کې ناست کېناستل ټیک شوه په هدایاتو عمل وشو لیکن ګناه ته خلک پرېوتل څوک په لړو نښتې دي په خپل بیټک کې او په کور کې دننه او څوک لګیا دي په فیسبوک کې فلمونه ګوري فیسبوک ته خلک پرېوتل ګناه ته خلک پرېوتل او څوک لګیا دي او په نټ باندې ګندونه ګوري نو د خدای له غوسه ورځي بیا دې سره که نه ورځي یو څیز به کوو چې هغې ته توبه استغفار وایي الله ته رجوع کا نو الله پاک د مسلمان په توبه بیا خوشحالیږي او ګناه ورته معاف کوي الله پاک قرآن شریف کې اعلان کوي قل اوایا اے زما محبوبه د خپل امت ته چاته ووایا نیک ته نه نیک ته مه وایه نیک دی واوري قرآن ټولو دپاره دی خو دا اعلان خاص یو کس دپاره دی دا نتیجه وروسته د یو کس دپاره ده نور قرآن د ټول مخلوق دپاره دی ووایه چاته یا عبادی الذین اے زما بندگان گناهګار انسان ته اعلان وکړه ګناهګار ته الله څه وایي یا عبادی اے زما بندگانو کومو بندگانو
الذین اسرفوا علی انفسهم، هغه بندگان چې ځان سره زیاتې کړي. اے ګناهګارانو، یا ورته سوی زما بندگان یې ګورئ، یعنی الله دلته مرحم وي، ګناهګار ته مخکې یا عبادي اے زما بندگان، څومره د مینې لفظ دی، یا عبادي اے زما بندگانو. کم بندگان؟ الذین اسرفوا علی انفسهم، هغه بندگان چې په ځان یې زیاتې کړي. په ځان ظلم دی، د خدای خلاف ځان سره ظلم دی، د خدای دشمنی ځان سره ظلم دی، ګناه ځان سره ظلم دی. نو اے زما ګناهګارو بندگانو، اے ظالمانو بندگانو، اے چې په ځان مو ظلم کړی دی بندگانو، لا تقنطوا من رحمت الله، د خدای د رحمت نه مایوسه کېږئ ما. اوهو پکار خدا و چې ګناهګارو سم بم کوم، ګناهګارو عذاب ته به مو لېږم، ګناهګارو دوزخ کې به مو منډم، ګناهګارو عذاب به راولېږم. نه بیا درته څه وایي، لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه مایوسه کېږئ مه. دا مو چې ما ګناه وکړه ما به خدای وبخي او که نه، ما ګناه وکړه ما به الله معاف کړي او که نه، نه مه مایوسه کېږه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، چې الله وغواړي ټول ګناهونه ته بخي. انه هو الغفور الرحیم، الله بخونکی دی. او داسې طریقه سره بخل کوي الغفور چې پریدي بیا نه ټول درته بخي، پریدي بیا نه معاف دې تم نه ګوري چې دنه تپوس وکړي چې دا ګناه دی ولې کوله. او الرحیم د بخشش نه پس مزید رحم هم در باندې کوي. توبه باندې الله ډېر خوشحالي او چې مونږ الله ته رجوع کړو، مونږ الله ته توبه وسته، مونږ توبه نه بس مونږ مستی کوو. په دې کې بیا خلک بعضې د کورونا پورې ټوقې کوي او ټقالې کوي، لطیفې جوړوي دې پورې، خنداګانې کوي دې پورې، او خنداو کی او لطیفه جوړه کی، الله قهر نورم په جوش کې راځي. او چې توبه دې وایستله نو الله پاک ډېر مهربانه دی. رب العالمین فرمائی، حدیث قدسی دی، نبی علیہ السلام فرمائی چې الله فرمائی اے بندگانو که ستا ګناه د دې اسمان دې غاړو ته ورسیږي، ستا ګناه د اسمان دې غاړو ته ورسیږي، لو بلغت ذنوبک عنا، دا الله اسمان دې غاړو ته ورسیږي، او شرک دې نه کړي، شرک دې نه کړي، معافي دې وغوښته، ټول درته بخم، هېڅ پروا مې نشته، نه د چا نه یریږم نه د چا نه شرمېږم، نه چا نه یریږم نه د چا نه شرمېږم، ته درته ټول هر څه بخم. خو بنده لږ خو ماته سر ښکته که، بنده لږ خو یو پوټې وګوره چې دا عذاب په ما ولې را روان دی، دا ازمایش په ما ولې دی، دا تکلیف په ما ولې دی، خو ما الله خفه کړی دی که. قسم په خدای الله د مور نه په بچي ډېر مهربانه دی، مور په بچي دومره مهربانه نه ده څومره چې الله پاک په خپلو بندګانو مهربانه دی. نو بیا هم چې بندس مور زوی سرکشه شي نو پلار ټوپک راولي ډسې وباسي، چې زوی سرکشه شي نو جیل دی ورکي، حکومت ته وایي خېوړه به دا سرکشه دی، چې سرکشه شي د کور یې وباسي، جایداد نه محروم کړي، د ما په مخ مه لګه، زما په قب ما مرګ نه پس به د ما مخ ته هم نه ګورې، جایداد نه یې وباسي، کور نه یې وباسي، چې سرکشه بچي چې سرکشه نی سرکشي، نو بیا پلار گزاره کوي ورسره، سرکشه چې نه پلار گزاره کوي نه مور گزاره کوي، چې بنده سرکشه شو بیا رب العالمین هم گزاره نه کوي. دا سرکشي ده چې ګناه کوم معافي نه غواړم، دا سرکشي ده چې ګناه کوم او معافي نه غواړم، ګناه کوم او چې خدای مې راونیسي نو زه بیا د الله پاک نه معافي نه غواړم، نورې ورپورې ټوقې او خنداګانې کوم دي ته سرکشي وي. توبه به وباسو، په توبه به الله دا بیماریم ختمی، دا کورونا هم ختمی، دا راوستی خدای دا او لرکی به رب العالمین. زمارونو نن ټوله دنیا جام ده ګورې، د خدای عذاب ته نه امریکا اوس ټینګېدی شي، نه لندن ټینګېدی شي، نه فرانس ټینګېدی شي، نه اټلي ټینګېدی شي، او نه نور ملکونه ټینګېدی شي. نن ستا دې حد ته بادشاهان رسېدلي دي، بادشاهان چې موږ سره لاس مه میلاوه، کوټو کې کښېنئ. نن بادشاهان دې ته ورسېدل، وزیران او گورنران دې ته ورسېدل چې دفتر ته هم راځئ، خپلو کورو چوټي شوه، چوټي سکول ته هم مه ځئ، چوټي شوه، ګاډي هم بند کړئ، پلین کوچ کې هم مه ګرځئ، بس کې هم مه ګرځئ، مهرباني وکړئ کور کښېنئ، کور ته به ډوډۍ درځي خو بار مه راوځئ. دا د خدای قهر یره ده که نه؟ الله غصې ته څوک نشي ټینګېدی.
دینه مې یریږه باران او د ما کور خو په غر د سیلاب نه بچې مدې سیلاب سره سکه او زه خو به سپری به وکړم او د ماشو نه بچم د ډینګي نه به زه بچ شمه څادر به واچوم دې سره سکه خدای دې دې نه زیات دی نه بل قهر راغی هغې سره بیا څه کوو داسې قهر د خدای راغلی دی چې نن دې مړې چې وشي په دې کې لمبولو ته هم دته نه پرېږدم پلاسټک کې د لبن کې لمبولو ته هم دته نه پرېږدم جنازې ته دې هم نه پرېږدم جنازې ته مجیت نشته امام بال ته ولاړې مقتدي به یول ته بل بال ته ولاړې او کنده کې خښ کې داسې لکه د مردارې په شان زما وروڼو الله ته رجوع کړي الله د مسلمان په توبه ډېر زیات خوشحالي بخاری شریف کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی یو سړی چې په یو اس باندې سوري او په دې اس د ټول خوردنوش خوراک سامان او به ارس پراتی او دی یو صحرا ته لاړ دی ستړی شو د اس نه کوز شو د خوراک سامان او به ارس په اس پراته دي چې دی کله ستړی شو او د اس نه کوز شو نو دی له خوب ورغی وده شو چې دی را پاسېده نو اسې نو اوه خدای اس نشته اوس به څه کوم زه خو د دې بیابان نه وتیم نشم دا خو ډېر اوږد بیابان دی دې کې خو زمري شته دې کې خو ماران شته خاماران شته دې کې خو هر قسمه شرمخان شته اوس به څه کېږي دې غریب اس پسې منډې وایي اس پیدا نشي نو اوبه شته اوبه په اس ولاړ نه خوراک شته خوراک په اس ولاړ دې د جن نه مایوسه شو ستړی شو وږی شو تږی شو جن نه مایوسه شو او منډې ووالې خو اس پیدا نه شو دی راغی خپل ځای له او په دې سوچ کې دی چې مرم خاصې مرم راشه دی خپل ځای کې به سملم که په دې خوب کې چې ته سا رانه ووته خو چې دی څنګه په دې خپل ځای له راغی او سمله اوده شو او ناګهانه سترګې وغړولې اس ورته خوا کې ولاړ د اس زر د واګې نه ونیوه او چې ویې کتل او مقره د خوراک او سامان پې پروت دی جون ورته میلو شو جون خوراک ملو شو اوبه ملو شو اس ملو شو دی دومره خوشحاله چې د خوشحالۍ نه دی وی اللهم انت عبدي وانا ربک الله ته مې بندې زه دې رب یم نه په غلطۍ نه خولې نه ووتل د خوشحالۍ نه که داسې په غلطۍ ودي سړی پې نه کافر کېږي دومره خوشحاله دی چې وی الله ته مې بندې زه دې رب مطلب دا ته مې رب زه دې بندې او په ما مهربانه شوې وی دا سړی په دې اس موندو چې څومره خوشحاله دی الله د مسلمان په توبه ردي سړي نه زیات خوشحالي الله لیکن مونږ توبه نه وباسو مونږ هسې د قصده توبې وباسو توبه 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 دا د قصده توبې دي توبه دې ته وایي چې زه به دا ګناه مې نه وې کړې ستومانتیا الندم توبتون دا مې نه وې کړې څه خبر یو دویم آینده له به قصد کوم چې دا ګناه به نه کوم او دریم دا به سوچ کومه چې الله دا تو په دې ګناه خو ته نیول کې خدای ما ونه نیسي په دې ګناه باندې درې خبرې سبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خندمه آیت به استغفار ما ډېر خلک لاس کې تسبیح او په خولې توبه توبه اړه کې هماغه ګناه پرتی شیطان وي د خمې غرق کړی خمې برباد کړی خمې غرق کړی او خمې برباد کړی نو زما وروڼو توبه به وباسو خو په سچه توبه به وباسو الله بل لار زموږ نشته موږ څوک الله سره د الله عذاب سره اسم نشي کولی اسم موږ نشو کولی موږ به توبه وباسو رب العالمین ته په سچه به رب العالمین ته توبه وباسو چې الله پاک دا چې څه دي دا به زموږ د ګناه د وجې نه وي الله موږ په دې معاف کړي او خدای ته توبه به وباسي الله په توبه بیا خوشحالي زموږ د علماو لیکلي دي یو سړی ګناهګارو د مکې شریفې نه ګیر چاپېره طواف دا بیت الله نه په مکه کې د طواف کې دا لبیک خو چې سړی شروع کی نو چې کله بیت الله مونږ په امام صاحب په مذهب حجر اسود ته ورسېږي لبیک بنشي دا خو هغه لبیک دی چې د حرم سره څوک شروع کی اسې د ذکر په بنیاد کې سړی طواف کوي او دې پکې لبیک وي نو سمنه نه دی ذکر په هغه لبیک نه د ذکر په لبیک اللهم لبیک خدای دې ته حاضر یم نو دا سړی لګیا دی طواف کې خلک بعضې وخت کې په الله ته په چوک کې راشي نو په زور هم الفاظ د خولې نه وباسي د وی لبیک یو نیک بزرګ سړی دی او سره خوا کې روان دی چې د به وی لبیک د بره نه به اواز راغی لا لبیک لا لبیک دا نه قبلېږي
نو دې بزرګ تپوس وکړ د دې سړي نه وی ته دا اواز اورې چې تا ته کېږي ویو تا خو چې زه خو هغه زمانه کې دومره رش نو دا اورم وی دا د کله نه چې کله نه چغه هم د لبیک وی لا لبیک نو دی ورته وی بیا سله دا لبیک وی چې نه قبلېږي نو خواري سله کې کړه څه دپاره کې بیا کینه پاره هم درته صفا اعلان راځي چې نه قبلېږي او ته وایي سړی وی ما خو ګناه کړی دی ډېر لوی ګناهګار یم او د خدای دې کور له راغلی او زه ورته لبیک ویم نو دلته خو واقعي نه قبلېږي ځکه ما ته اواز راکړي چې نه قبلوم نو ته راته بل دروخواه چې هلته لاړ شم هلته ورته لبیک چغې ووایم ما ته خو دا در معلوم و دلته راغلی دا بیت الله د خدای کور دی دا در معلوم و دلته رالم چغې ورته وایم دلته نه قبلې بل وخایه بل خوا زما پرېږدم نه زه به دقه چغه وایم چې لبیک لبیک الله تا ته حاضر تا ته حاضر تا ته حاضر چې دا ټکې ووې نو د بره نه چې بیا دې نه پس د وی لبیک نو بره نه به ورسره فرشتې اواز کو لبیک لبیک ګوره بنیادي څیز دقه دی توبې مقصد دا دی چې لکه عاجزي راوله خدای معاف کې که نه معاف کې زه به تا ته سجده لګوم الله بخې که نه بخې زه تا نه معافي به غواړم الله که شړی ستا د در نه نظم یو عالم وی په لاره روانو یو ماشوم مور راویسته او د دروازې نه بار دیکه کوي رکشه اخوشه دې ماشوم د مور ډېره زیاته نافرماني کوله لږه نه ډېره زیاته نافرماني مور ورته نصیحت کو خدا ماشوم نه سمېده اخره کې د مور دې ماشوم د کور نه بار راوست وی تا ما له رشي نه کړه دې راله پوښ کړه زه مه کوه ورته وی کوم زه ویم کوه ته وی زه نه کوم زه خو دې برباد کړم ما له خو ژوند تباه کړ عذر وکېږه چې زما د کور ته بیا را نه شي زه خپل کار کوه دا ماشوم داسې څه منځې لاړ نه او دا ماشوم جاړي مور ورته ورجلنده کړه دا ماشوم واپس راغی چې واپس راغی نو هغه د درشل د پاسه سر کېښوده او جاړي وده شو لږ ساعت پس مور څه کار پسې راووته چې دروازې کلو که چې وکتل نو ماشوم اقه سلګۍ په خوب کې وی او سترګو نه اوښکې روانې دي او په درشل د پاسه سر ایښودی دی د مور رحم خو جوش کې راځي که نه نافرمانه بچي وي د مور خو مور ته چې کله دې سر ښکته کړي نو مور ډېره رحم دیله ده هغه ماشوم یې راوچت کړو د سینې پورې جوختونې وه بچې ما څو ځله پوه کړې نه ځې که نه ما خوشحالې خو لا نړې هم دې در کې بیا ما ته پرېوتې سینې پورې جوخ کو ښکلی کو خاورو سره یې اوچت کو خپل کور ته یې بوته عبرت ته دې نه واغېسته او ما به الله شړي د الله شړل سري ما به ناجوړه کوي ماله ما بیماري م راولي تاله به زوی م وجني تاله به رور م وجني تاله به مور م وجني ته به په خپل خیر شر نه پوهېږې الله به پوهېږي تا باندې به غل راشي خزانه به م دنه یوسي تکلیف به م دله راشي خو ته به د هغه ماشوم په شان چل نه چل کې زی به خو واپس به راځې په درشل به سر لګې دا نه چې ځه خپل کار کوه مورې چې ته مصري سره به کار کومه ځه چې ته لار به جارو کوم چا سره به نوکري کوم په تام شړق پرېوځه نه دا بچې لاړ هلاک شو برباد شو تباه شو واپس راشه په درشل سر ولګوه واپس کېنه او رب العالمین ته سر ښکته که الله معافي غواړم الله که ته ما ځان نه شړې نظم الله که ته ما لرې کې نه لر کېږم الله که تا په ما تکلیف راوست بس خري کړي دي الله که تا ما نه مال بغل راغی بل شی راغی بل شی تکلیف دې راکړه هر څه چې را سره کې خو ستا دا در نه پرېږدم قسم په خدای د دغه مور نه د خدای رحم ډېر زیات دی موږ سر ونه تخته نن موږ خنداګانې کوو په دې ویرس پورې ټوکې ټقالې موږ لوبې کوو نن دې پورې موږ خنداګانې کوو دې شي پورې زمارونو ګورې بار ملکونو سره اسباب شته موږ سره نشته بار ملکونو سره هر څه شته موږ سره نشته ګورې د بار ملکونو جدا سسټم دی ستا د ملک جدا سسټم دی دلته به خالص حکومت د غم نشي کولی هلته هم نشي کولی خو د بیا هم هغې سره څه اسباب شته پیسه هم شته دولت هم ورسره شته ستا ملک خو مخکې نه قرضدارې را روانه قسم په خدای که د صدر وزیر اعظم گورنر وزیر اعلی او بل څوک بچ کوي به دې څوک الله
عبرت بالو الله ته به رجوع کوو او چې الله ته رجوع کړه نو ان الله یغفر الذنوب جميعا. نو زمارونو الله پاک ته چې بنده رجوع وکړي نو رب العالمین یې معاف کوي. په بخاری شریف کې یو حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنی اسرائیلو کې یو سړی ډېر زیات ګناهګار، انتهایی ګناهګار، نو هغه چې کله مړ کېده نو هغه وصیت وکړ خپلو بچو ته، بچي راغونډ کړ. نو لاول دی بچو ته وایي چې زه څنګه پلار یم؟ نو هغې وایي چې بابا ته خو ډېر ښه سړی نه، ما تاسو سره چې د ثبت زیاتې نه، بابا تا خو زمونږ ښه تربیت کړی دی او پلاران هر څنګه خو ستا نه ښه پلار بل نشته دی. وایي ښه بچي زما مرم، زما یو وصیت دی، زما یو خبره به منې. وایي بابا چې ته څه وایې؟ نو دا پلار ورته وایي چې بچې که زه مړ شم ما ډېره لویه ګناه کړې، زه الله ته نشم مخامخ کېدی، نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې زما دا چې زه مړ شمه نو زما دا لاش به تاسو وسوځوئ، او چې دا وسوځوئ نو دا بیا چې کله ایرې شي دا اډوکې ښه وټکوئ چې ښه ایرې شي، نو نیمې ایرې چې ښه تیز بادي په کمر نو نیمې په دریاب ونولې او نیمې په دې وچه ونولې. اوهو بابا د ګناه د پاسه د ګناه وصیت کې، د جرم د پاسه جرم، دا څه کې؟ وی بچې بس که دام کا اسم ګناهګار خدای سوځوي که نو که دا د نشم مخامخ کېدی رب العالمین، بس هغه دا سوچو زړه کې د دې نه دا معلومیږي چې بس که په دې مې خدای چې توبه بخي چې یاره زه بس ځانې روک صحیح. یو ساده سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بچو نه ښې وعدې واغېستې او چې کله دې مړ شو نو بچو ورسره همغه چلو ویسولې، نیمې خاورې ولا په اوبو کې وشیندلې ایرې او نیمې په دې وچه چې کله تیز باد. زمارونو الله نه اسم نه غیبېږي، هېڅ شی د خدای نه غیب نه دی. الله پاک هغه ایرو ته حکم وکړه راغونډې شي، راغونډې کړې او واپس یې تېز جوړ کړو، مخامخ یې ځان ته ودرو. وی بنده دا دې ولې کړی؟ جرم نه پاسه جرم. او ته څه وایي؟ او ته وایي الله من خشیتک یا رب. بخاری کې راځي صرف ستا نه یریدم دا چل مې کړی دی، تا ته نشم مخامخ کېدی. ما وی ذرا شه ځان رکه که په دې د الله پرېږدي چې زه بس جنت نه ورکوم، خو پرېږده بس دغسې ښه دی، د یېرې ښه دی. من خشیتک یا رب وانت ته ښه پوهېږې چې ما ستا د یرې نه دا کار کړی. وی رب العالمین فرشتو ته اعلان وکړه چې واقعي دا سړی چې مړ کېده ما نه ډېر یېرېږي چې ما ته به الله څه کوي، زه خو ډېر ګناهګار یم، پړه کې زما یره پرته وه، لہذا اس نے کی نشته ګناهګار دی، ما وبخه د جنت ته. ګوره چې تا پړه کې یره راغله، دا توبه ولې سړی وباسي؟ هله سړی وباسي چې په سړي یره راشي، یره چې دې راغلی بیا توبه څوک نه وباسي. پړه کې یره راوله چې دا دومره لوی تکلیف ته که دا زما کور ته رادننه شته به کېږي. دیکې ګورې دام نشته، ټیک ته دام یو احتیاطي تدابیر دی چې دا چاته دا بیماری لګېدلې هغه د خلکو نه لرې وي. لیکن زمارونو په دا ړومبي دل په دا اوس یو ځای کې واورېدل چې پلان کې یو کلی چې آیات کو چې هلته هم یو مریض د کورونا وایرس پیدا شو، نو هغې ته خو د چین نه څوک نه دی راغلی، نه د ایران نه څوک راغلی، نه د سعودي نه څوک راغلی. دا بیماری ړومبي سړي ته چې ولګېده چاره طرف نه ورته ولګېده، چا طرف نه ولګېده. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس شو کنه، وی داسې خشته وخاني یو خارښتي ورسره ګډ شي ټول خارښتیان شي. هغې وفرمایل لومبي ته چا راوست؟ دې نورو ته خو رده نه ولګېده، لومبي ته چا راوسته؟ الله. نو چې کوم ذات دې لومبي ته کوم دا خارښ بیماري راوستې ده، نو هغې ذات د دې خارښتي نه دې نورو ته هم ور منتقل کړه کنه. اوس چې زه سوچ کې نو الله له به نو دا ګورې توبه وباسئ، الله ته رجوع کوې. که په کور کې درته یو ماشوم ته ولګېده څه به کوې؟ ماشوم سره به څه کوې؟ ځه د لوی خو به لرې کې هغه کټ کې سمله، د ماشوم سره به مور څه کوې؟ یو بچي ته ولګېدله په یو ماشوم ته هغه سره څه کوې؟ ایسولیشن خو به ته دغه له به وکړې، ځان له به کوې. مشر سړی به یوه ماله نږدې شپږ فوټه کې منه ځای د خیر دی، ډوډۍ به ورته لرې ځای نه ورکړې. لیکن دغه ماشوم بچي سره څه کوې؟ د ماشومې بچی سره څه کوې؟ دې سره به څه کوې؟
ګوره د خدای د غضب او د قهر قسم په خدای که څوک اسباب باندې هم نشي پوره کولی. اسباب کم دي؟ اسباب مسباب باندې نشي راټینګولی. بیا چې خدای وغواړي بس الله به ختم کړي، چې ونه غواړي نه ختمېږي. ګوره کافر سره بازار نه حسابه، کافر نه خو آخرت ته کنه اخو دنیا کې یو شړق ورکي ولا الله پکې یو حکمت وي، یو حکمت نه ډېر حکمتونه ټیک به کی ځا ای کې څه خبره نشته. او مونږ خلک وره چې سړی قانون دا دی چې خپل بچو پردي بچي په جګړه شي نو خلک او خيار سړی کم لډه بور کوي، خپل لډه بور تمارونو الله ته مونږ رجوع کو، خنداخګانی بنه کو، ټوکې ټقالې بنه کو. دا هم وکړل کنه، دا په اټ مارج باندې چې کوم عورت مارو چې شو هغه ټقالې مونږ وکړې کنه قرآن پورا. اوس څه شوی هغه راو دی کنه، اوس ولې جدا کېږي؟ مارچ لګیا ودل بیا وکړه کنه سرونه بربند مره بربندې په دنیا کې دا لوبې وشوې. د خدای کتاب قرآن پردې پورې خنداګانې وشوې، د نکاح پورې خنداګانې وشوې، اسلام پورې خنداګانې وشوې، مولا پورې خنداګانې وشوې، خاون پورې خنداګانې وشوې. اوس پې راټینګې څه شو چې هغه وایي چې میرا جسم میری مرضی. څه شو اوس کنه ستا مرضي ده کنه، اوس راشه کنه بچ که کنه، ستا مرضي ده کنه الله مرضي ده. اوس برته پته ولګي جسم ستا دی مرضي ستا نه چلېږي. اوس دا ولې 6 فټ او 7 فټ کې یو بل نه لرې ګرځي؟ ستا مرضي ده نو ولې کور ناست دی؟ روزه اوس کنه چې ستا مرضي ده او ستا وجود دی نو دا ولې دې په کور کې دننه او دا خپل وجود کې نه اوس روزه میدان ته کنه روزه شابه خدای خی کنه ټک سره خدای خی. کافر ته هم خی او مسلمان ته هم خی چې دا مو آیا ظالما وجود تعالی ما در کړی دی، مرضي پاکستان نه چلیږي، زما بچی زه نه غواړم اسم نشي کولی. الله تبارک وتعالى مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه خو به چکر لګاو ګرځېده نو یو بازار کې یو کوڅه کې ګرځېده نو یو سړی د یو ذمي ورته مونږ وایو دا چې کوم دا اقلیت والا نو د هغې د کور نه یو سړي بوتل کې شراب راغشته او چې څنګه راووت شراب ورسره دي حضرت عمر صاحب یې ولیده. بس سړی په رب شو چې خدای دا خو امیر المؤمنین په خپله ولیده. د کبل ګواه وي نو ما به ګواه راضي کړی و چې یاره ما ګوی مه کوه یا څه یا زه په خپله رنګ یې هاتو ګرفتار شم. دا سوچ عمر صاحب ورمنډه کړی هغه زر بوتل راواغېسته او څادر کې ونغښته او ترخ کې ومنډه که به دې بچ شم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولید چې لاس کې بوتل د شرابو نیول دی ترخ کې ونغښت مرګري ترخ کې سره وجي صادر دی ورو بس صادر کې سره وې بوتل دی پکې نو بوتل څوک په بوتل کې سره وې پې دی پکې یاره کله ته وچه خزا پې دی پکې نو پې دی ترخ کې بیا ولې منډلې صادر کې لاس کې ولې نه نیسه وې ګرم دی او ورو بس نو چې هغه خو جریده چې صادر یې څنګه راوېسته او پیر یې ستل کې ډس شو بوتل ته په ځمکه پرېوت او چې په ځمکه پرېوته نو پی ته وبېدل او بړاستې خېږي روان دي پی او بړاستې خېږي ګورم. حضرت عمر صاحب خو ولید هغه ویل لکه دا څه ماجرا ما خو ولیده چې شرابو سره یخ پخ بوتل ولاس کې او دا پی نه روان شو. دا څه مسله جادوګر څه مسله ده؟ هغه ته امیر المؤمنین معافي مکه سزا راکې وینا معافي وې دا ما شراب واغښتل دغه کور لاس کې وخیخ پخو او چې ته مې ولیدې او یارېدم نو صادر مې تو کو ترخ کې مې ومنډل خو چې تا ولیدم ما خدایا نن مې یو ساعت زما توبه ده که بیا مې شراب وڅښه ګوتې بام نه وروړم زما توبه ده که بیا مې شراب وڅښه نو الله زما توبه قبوله کړه رښتونې کړم دروغ مې وایي رښتونې کړم. حضرت عمر رضی الله عنه ورته څه وایي وایي زه حیران په دې نه یم چې د شرابو نه د خدای پی جوړ کړی. شراب هم یو سیال شی دی او پیم بیدون کې سیال شی دی الله قادر دی خو په دې زیات حیران یم چې په دا ترخ کې درته ګرم چا کړل. ګوره ګناهګار سړی دی چې توبه واس شرابي سړی دی او توبه ویستله نو الله حیا مو ساتله د دروغو نه هم بچ که پیری پی شو ګرم دی بړاستې خېږي د مسلمان په توبه رب العالمین خوشحالیږي. ما تاسو ته مخکې ویلي اوس هم درته وایم او دا خبره درته کوم احتیاطي تدابیر به بالکل کوو. ښه مونږ ته چې ډاکټران
کم احتیاطي تدابیر وای هغې به عمل کوو. ډېر خلک وایي زه مړه که خدای کړي کېږي به کني. نه نه نه، دنیا د اسبابو ځای دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته هجرت کوو نو په غار ثور کې 3 شپې تېرې کړې دي که نه؟ د هغه نه غټ ایمان د چا و؟ د حضور پاک نه مضبوط ایمان په دنیا کې د چا نه. لیکن هغه پیغمبر دا ویلی شو که نه ابو بکر چې زه چې یاره خپل کار به کوي په خدای بروسه نه، خپل اسباب استعمال کړل او 3 ورځې په غار ثور کې محفوظ ناست دی. دا د خپل اسباب دي. او حضور پاک فرمایي په کم چت چې دیوال غیر چاپیرنی په هغې به نه سملې. د احتیاطي تدابیر دي. ولې هسې نه خوب کې ته ودې او راپاسې او ته به ګینې بعضې وخت کې په خوب کې بنده پاسې خیال یې نه او یا بدیکه ووایې لاندې پرونه ځي. د احتیاطي تدابیر دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د شپې چې وده کېږي نو بجلی مړې کا. دا ګوره احتیاطي تدابیر دي. د بجلی ولې رڼا یعنې بجلی نه مو سرکټ شاټ کیدی شي. اور مړ کا اور. نن سبا خلق په دې عمل نه کوي او ګیس ته کولو پاتې چې څومره مخلوق پکې مړه شو. دا ګوره ټول احتیاطي تدابیر دي. نبی علیہ السلام په جنگ کې په احد کې 2 زغرې چولې دي. 2 زغرې او د فتح د مکې په موقع هلمټ استعمال کړی دی. او موږ تاسو ته څه وایي چې کلم تاسو یو لوښي کې اوبي نو سر پې بند کړئ کني یو ډکې پې د پاسه یو چوکه پې د پاسه یو لرګې پې د پاسه کېږدئ. مشک اوتړی خوله والا بنده کې. دا ګوره ټول احتیاطي تدابیر دي. دا مشک چې دیوال تاویزان دي په ولاړه ته اوبه مسکه. هسې نه په دې مشک کې دننه څه ګنده شي وي ماری ته دې لاړ نه شي. هسې نه اوبه در باندې ډېرې راتوي نه شي، اوبه به هم ضایع شي او ته به هم لون شي. دا ګوره ټول احتیاطي تدابیر. نو چې کوم احتیاطي تدابیر مونږ ته ډاکټران صاحبان وایي نو مونږ به په هغې ګوره مونږ مولیان چې چاته یو خبره وکړو نو خلک پې عمل کوي که نه. دغه رنګې ډاکټران په دې ښه پوهېږي چې هغې راته کوم احتیاطي تدابیر وایي په هغې به بلکل تاسو عمل کوئ که خیر انشاءالله العظیم. بلکل چې هغې وي بار مروځئ مروځئ خو په کور کې استغفار ووایئ. توبه وباسه الله تا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. استغفار وای توبه وباسه رب العالمین تا. پکور کې د ګناه عمل مکوي. کله په دې خبرونه مبرونه ګوره نو خیر دی وګوره په، لیکن دم توبه او ډرامې او فلمونه او سینماګانې دا په مکوي. تلاوت وکړه د قران شریف پکور کې زیات تعداد سره پکور کې د قران شریف تلاوت وکړه. څومره چې درنه کېږي نو تلاوت د قرآن شریف په خپلو کورونو کې وکړئ او ذکر و اذکار وکړئ. الله ته رجوع کې معافي د شپې پاسې رب العالمین ته جړاګانې وکړئ او خدای پاک ته وجاړئ چغې وهئ رب العالمین ته وایي الله دا زمونږ ګناه ده او مونږ معاف کړي. باقي د مانځه متعلق هم زمونږ علما کرام چې څومره دي کراچۍ نه والا تر د پېښوره پورې ټولو دا خبره کړې ده چې خیر دی په داسې وخت کې چې کم بیمار دی او کم مریض دی او خو دې بلکل نه راځي. مریضان چې کم دا 40 سال 50 سال نه زیاتی ټوخیږي یو انسان یا هغه ته د پیپړو بیماری د سانس د سا نه دی راځي هغه د خپل کور کې منځو کې اس پروا نشته. په یو موقع رسول الله مبارک صحابي ته ویلي چې اعلان وکړه الصلاة فی الرحال ایا الصلاة فی البیوت چې په خپل کورونو کې خپل منځونه وکړي او چې چاته بیماری وي بار دې بالکل نه روباسي. نبی علیہ السلام فرمایي دا وقع بارض چې دا طاعون بیماری په هغه ځمکه واقع شي چې په هغې کې نو هغې نه موځئ ګورئ هغې نه تېښته مه کوئ چې د هغې نه ووځئ. خو ډېر خلک وي وتښتي اسپتال نه وتښتي دا ګناه کوي دا ظلم کوي. دا وایرس دی بل ته به ولګي الله به ولګي کله به ولګي کله به ونه لګي. نو دا احتیاطي تدابیر ضروری شی دی. مصافحه لاس ملاول مستحب عمل دی. خیر دی که د مصافحې نه څه یره کېدی شي لاس به ملاوه څه چلو شو السلام علیکم وایه. په هره موقع نبي علیه السلام صحابو سره لاس خو نه دی میلاو کړی. صحابه برال السلام به واچو کې بناسته لاس باندې میلاو نه شو. معانقه ورته غاړه استل یو مستحب عمل دی. همیشه رسول الله مبارک نه دی کړی کله کله کړی. نو چې داسې احتیاط دا به نه وي چې زه مړه یاره هېڅ هم نشته پای سړی تویش کې راشي تویش کې مړه هېڅ هم نشته راځه مړه ما ته را تر غاړه وځه. اوس به درته ولګي نو بیا به دومره خولې نه مې ټکې راغې ټیزونه واچې چې خر به هم دومره نه شي اچولی بیا به څه کوې ورسره. تا ته خدای پاک وایي په دې کوټې روانې ور ټوپ که مړه دا هېڅ هم نشته اورېږه زه به ټوپ هم ته ووایه زما مخکې ټوپه چې پته دې ولګي چې خپې دې ماتېږي او که دې نه ماتېږي. نه انسان له الله سبب عقل ورکړې سوچ ورکړې. فر من المجنون فرارک من الاسد. یو جذام یو خاص بیماري ده وایي داسې ته وتښته لکه زمري نه چې تښتې
نو دې امورو کې احتیاط خشه دی بیا په پریکړی سر بانګونه نه وي په پښتانه وي په پرې سر بانګونه نه ویل کېږي نو چرته چې په سر ورپورې وي نو بانګ به وي نو احتیاطي تدابیر ډېر خشه دی خو دا به نه وي چې دې سیز مې جوړوونکی الله دی حقیقی مؤثر رب العالمین دی په الله به بروسه کې نور چې د تدریسنګ جماعتونو بندولو متعلق څه خبره نه دراغلی جماعت کې خیر دی کم نه کم خلک چې څنګه وي څه پروا نشته دی چې چا په ځان باندې شکی یا یری راته ونه لګي یا زمانه بل چاته ونه لګي پروا نشته دی شریعت ولې زموږ داسې تنګ تروش مذهب نه دی الحمدلله دې کې ډېره زیاته فراخي ده په شریعت کې هیڅ خبره نشته په خپل کور کې در نه خپل منځو کا پروا نشته کور کې جمع کولی شي جمع کور کې کولی شي یو خاوند دی د مخکې شي زوی دی ورسره ودرېږي زنانه دی ورپس ځان لم زنانه وله جمع ورکولی شي که سړي پکې نه هم نو زنانه وله جمع ورکولی شي خو یاره زنانه به سړي سره یو ځای نه ودرېږي شاته به تې ودرېږي یو ځای به نه ودرېږي شاته به ودرېږي نو ځان هم جمع سړی ورکولی شي په خپل کور کې هم جمع کولی شي او د جمعې د مانځه متعلق هم تاسو خو خیر زما وروڼه یې ملګري یې حکومت د وخت طرف نه هم د اعلان دی او زموږ علما هم د اعلان کړی دی نو خیر دی دا یو جومت به به لږ زم تاسو له چوټي درکم پکې خیر دی ښه موږ به خپل مونځ کوو انشاءالله العزیز خو چې د بهر نه کم میلمانه دوستان وي نو خیر دی احتیاط ډېر ښه شی دی ګاډي بند وي نو خیر دی که تاسو داسې په خپلو جوماتونو کې اجتماعات کم نه کم شي مذهبي اجتماعات یا څونه کم نه کم خلک یو ځای شي کم نه کم نو ښه خبره ده بده خبره نه ده دا زموږ علماو پرون په کراچۍ کې میټینګ کړی دی ټولو په شریکه د هر مسلک عالم پکې او متفقه فیصله او د قرآن او حدیث پر اړه کې دا فیصلې کېږي نو دا څه خبره نشته دی اجتماعات چې څومره کم نه کم دا مو چې نه اسم نشته اسم نشته اسم نشته تا ته پته نشته اسم نشته ورشو کړه خلک یې غرق او تباه کړل او دا به مونږ په لومبورو کې په خپله وي چې څه نشته مونږ خو یې داسې ګپ شپ دی مونږ ته پته نه و چې دا دومره خطرناک شی دی دا چین پیشه او کاري پیشه او سره پاسه یو رب دي نو که څه پکې خوا دې خوا چې نو پروا نشته دی زمونږ خو د شمېر یو څو دغه دي که نه ګلان دي د ملکه نو دا به مونږ به دعاګانې به کوو چې زمونږ د ملک خدای حفاظت وکړي د ملک قوم که تباه شو د ملک معیشت که تباه شو ملک تباه دی د ملک معیشت لاندې روان دی دې وخت کې نورم لاندې روان دی نو دعا به هم کوو د خپل ملک ته به هم دعا کوو چې الله زمونږ دا ملک هم په خپلو خپو مضبوط ودرېږي زمونږ ملک معیشت هم تباه نه شي او زمونږ د مسلمانانو هر څوک چې دي چې الله د مسلمانانو حفاظت وکړي نو د دې سیدونو لږ به رونو خیال ساتو ښه خیر پروا نشته تنخواسې باران دی نو موږ د جمعې چې څومره د مقتدیان دي دوستان دي یو جومات به چې تر څو دا شي نه ختم شوی پروا نشته خیر دی زه به هم د تاسې لږې لږې خبرې وکړم چې بیا دا ملګري وایي چې تقریر را نه ځي زه به لږې لږې درته وکړم نو خیر دی په خپلو جوماتونو کې د جمعې مانځل او ځای مختصر بس لږ د جمعې مونځ خطبه او خیر دی که بیا نفل هسې هم کور کې سنت دي که نبی علیه السلام به نفل کور کول او سنت به هم په کور کول نبی علیه السلام نو په سنتو په خیال کوی که نه چې حضور پاک او یو څه دا کوي نبی علیه السلام فرمایي چې هر مانځل اودس کول دی کې ثواب ډېر دی که اودس دې وي اودس کوی ښه مدېداره غرغړه کوي لاسونه یې په مخ وباچوي په سنتو که مونږ عمل وکړو خبره به ټیک ټاک شي بهتر مونځ هغه دی چې سړی په ځمکه سجده ولګوي ټیک ده که ته په جانماز هم کې په مسلم رسول الله مبارک کړی دی په پوزي د پاسه یې مونځ کړی دی په څادر یې مونځ کړی دی خو په ټولو کې به ښه خبره ده که په کاڼو په سر نیت ته سنت وکوه هر شي کې فایده ده ثواب به دې موشي او جنجال نه به هم خلاص شي لاس په صابون انزل ښه خبره ده طهور شطر الایمان نبی علیه السلام فرمایي چې پاکوالی صفایي د ایمان نښه ده نو څه خبره نشته دی یا دا ماسک اچول چې یو سړی دا ماسک اچوي نو خیر دا بچولی شي مانځه کې هم که یو سړی دا ماسک اچوي علما خو ته مکروه ویلی دی په هغې پکې یو دوه قیده لګولي دي چې دا مکروه هغه وخت کې دی چې بلا ضرورت سړی پوزه خوله پټوي بلا ضرورت نو دا خو ضرورت دی خیر دی پروا نشته او دویم دا دی چې لږ ډیلی ساته چې ستا خوله تلاوت کوي چې هغه کوله وي ته پکې تلاوت کولی شي لږ ډیله ساته او پروا نشته دی لکه دې وخت کې دا احتیاطي تدابیر دا د توکل خلاف نه دا اسباب نه استعمالول تعطیل الاسباب دی دا ګناه ده خپل اسباب به مونږ انشاءالله العزیز استعمالو او د ټول نه غټه یو خبره مې ذهن ته بله د شپې خلک ټوله شپه بانګونه وایي دا کار مه کوئ ښه یو حدیث پکې طبراني په معجم کبیر کې شته چې د وبا دپاره اذان چې کوم ځای کې وشي نو الله پې وبا ختموي یو خو دا حدیث انتهایی ضعیف دی کمزور روایت دی دویم دا ده چې د هغې دا مطلب نه دی چې د شپې بس ټول پاسې
په خلکو بانګونه ووهئ ګور ډېر ماشومان ودي د خوبه راپاسي ورسره ډېر بیماراني بعضې خلک ویرېږي چې خدای څه چلو شو نو اسې بانګ وایه په کور کې څه بدیت یې نشته دی که ته وایې چې حدیث ضعیف هم د خیر دی فضایلو ضعیف حدیث باندې هم سړی عمل کولی شي خبره نشته خو دا اجتماعیت چې د شپې ټول خلک پاسې په لوډ سپیکرو او د کوټې چت ته وخېږي او چغې وایي د هغه حدیث باندې ولې عمل نه کوي چې مضبوط حدیث د حضور پاک دی په هغې عمل وکړه که نه په هغې کې ستا جیب خالي کېږي که هغې کې دی چې صدقه وکړې نو دې کې هېڅ شک نه مضبوط حدیث دی رسول الله مبارک چې د مصیبت دپاره صدقه بهترین شي نو په هغې عمل نه کوي کوټې چت ته خوار سړی غټې شي ښځو له خره چې بانګ نه ورځي ګنې دې به هم خطرې بانګونه به یې شروع کړي کوټې چت ته ختل خو آسان کار دی صدقه ورکړه چرګوټی حلال کړه خوا کې بل ته یو خبره ټولو ملګرو ته کوم تاسو ټول ناست یې د حکومت خو 3000 روپۍ ویلي دي پتنګ چاله به ورکوي چاله به نه ورکوي 3000 څه شی دی سړیه دا دې زیاته کړي او دویم دا دی چې کم مالدار یې وسم کېږي په خپل ګاونډ کې غریبانان خوار چاته معلوم دي که نه دی عالمان خوار به څه کوي مزدور دی ګیلکار دی یا ګوډمار دی چارې لذي څه به کوي چې دی په کور کې دی دی بار نه پرېږدي دی به کور څه خوري جمع پونچې خو چا سر نشته غریبانان په خپلو کورونو کې پراته دي نو چې دا کم مالداران خلک دي د زکات میاشتې دي اسیم او د خیرات خیر ښېګړې میاشتې دي مهرباني وکړئ په خپل ګاونډ کې یې غریبانان لري او تروړه تروړه وړوالی دا صدقه م شوه او هغوی به م خوشحاله شي ټول چې څومره د ما آواز اوري په خپل خپل ماحول او ګاونډ کې د خپل غریبانان لري او یو تروړه وړوالی ولا نور چې سم غوړي وي هغه لږي هغه ولوالی سبزي مبزي وي هغه ولوالی چې غریبانان دغه دي چې هغوی ته هم څه فایده ورسي او الله به هم خوشحاله شي دعا وکړئ رب العالمین د دې فتنې نه مسلمانان په حفاظت او په امان کې وساتي الله مونږ له استغفار او د توبې توفیق راکړي یا الله ته زمونږ د دې مصیبت نه په امن کې وساتې چې کوم پکې بیماران دي الله روغ صحت او شفا